بد اخلاق انسان دا وظیفه او دا دعا په پابندۍ سره کوي. الله جل شانه به د اعلی اخلاق خاوند کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرون او خويندو نن درته یو ډیر زبردست دعا او یو ډیر زبردست وظیفه خیمه. داسې وظیفه یو انسان ډیر سخت بد اخلاق دی، یو انسان دی د دماغ نه ډیر تیز دی، یو انسان ډیر سخت زدی دی، لیکن که هغه دا دعا او دا وظیفه په پابندۍ سره کوي، الله جل جلاله به هغه ښکلي اخلاق سره ونازوي، د ښکلي اخلاق سره او داسې خوش اخلاق به جوړ شي چې خلک به د هغه مثال نشي پیس کولی. راځئ دغه مبارکه دعا او دغه مبارکه وظیفه درته خیمه. لکه ګوره بعضې کسان دي که نه، هغوی په نسه خبره باندې بلکل پښتنو خبره او سم اسمان ته خیږي او بعضې سره څو خبرې هم نشي کولی. او پښتانه وایي د هغه په تندي باندې هر وخت 12 بجې وي، هغه 12 بجې به بیا نه وي، زوال موال به نه وي، بیا به د هغه په تندي باندې هر وخت د خوشحالۍ مسرت اسخار وي، هر وخت به د انسان خوشحاله او تر و تازه به وي کله چې انسان دا وظیفه پابندۍ سره کوي. دا وظیفه هم درته هیمه او د دې وظیفې چې کومه صحیح طریقه ده هغه هم درته خیم او کومه دعا ده هغه دعا هم درته خیمه. نو که تاسو کې خپل د عادت موجود وي چې تاسو له غصې ډېرې زیاتې درځي، نو غصناک انسان د پاره ګورې خوم دا وظیفه را. بعضې ملګرو راته دا هم ویلو وي د غصې د ختمولو دپاره که یو وظیفه وي، نو نن د هغه ورونو دپاره دا وظیفه ډېره ښکلې وظیفه را. د غصې د ختمولو دپاره دا وظیفه کولی شي. او یو انسان دی هغه اخلاق یې ټیک نه وي، نو د هغې که چېرته هغه بد اخلاقه انسان په خپله دا وظیفه کوي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله ښه کړي. راځه دا وظیفه درته هم او د دې وظیفې طریقه هم درته هیمه چې دا وظیفه به په څنګه طریقې سره کوي او څونه به کوي، او بیا دا کومه دعا چې ده او کوم په حدیث مبارک کې راغلی ده، په دې روایت کې راغلی ده، نو دا دعا هم درته خیمه، د دې دعا د استعمال طریقه هم درته خیمه. د ټولو اول کله هم چې تاسو په آینه کې ګورئ، څوک ورته شیشه وي چې خلک پکې د خپل مخ ګوري، دې ته وي شیشه، څوک ورته وایي آینه. کیدای شي په بعضې ملکونو کې ورته جدا نوم اخلي. کله چې تاسو آینه یا چې دی په شیشې کې ګورئ، خپل مخ درته ښکاره شي، نو دا دعا د ټولو اول دا دعا لازما ویا: اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ډیره اسانه دعا ده، که چاته نه زده شوي دوباره دا ویډیو لږ شان راوستو کې او دغه ځنې زده کی او د هغې سره به دې کوشش کوي چې استغفار په کثرت سره وایي: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. څومره چې د ده خوښه وي په کثرت سره دی وایي. یو خبره دا ده چې د دې دعا سره ظاهري او باطني حسن الله تعالی انسان ته ورکوي. ظاهري حسن دا دی چې په هر چا باندې به خوږ لګي، هر یو انسان به د ستا سره بیا مینه کوي. او باطني حسن دا دی چې د ستا چې کم اخلاق رزیلوي، یعنی خراب اخلاق وي، دا خراب اخلاق به ختم شي، خوش اخلاق به جوړ شي. بد اخلاقی کو دستاوی بد اخلاقی به ختم شي، ښکلي اخلاق والا به جوړ شي او د اعلی اخلاق خاوند بشي. نو یو استغفار په کثرت سره ویا، او دویم چې کلم په شیشې کې ګوري، نو دا وظیفه یعنی دا دعا لازما یو پیړۍ ویا. کو زیاته دی ویله ډیره ښه ده، لیکن یو پیړۍ لازما ویا: اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. او د دین علاوه د هر منځونه پسې کم از کم چې درې پیرې ویا، او بیا دا په د خپل لاسونو باندې شوب کول سي شوب ته وکړه، شوب دا چې کله وکړو او داسې شوب کوه
چې د خولې د لاړو دا کم ذرات دي که نه چې دا په دې لاس باندې راپروزي د لاړو ذرات او دا بیا په دې مخ او په دې ټول بدن باندې کوي داسې راح کو نو ډېره ښه ده انشاءالله. نو یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو د خوش اخلاقه جوړېدو او د بد اخلاقۍ د ختمولو او د غصې د ختمولو یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو. هر څوک یې کولی شي، هر چاته د دې مکمل اجازه شته دي، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.